السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن داسې کس را سره موجود دی چې هغې ګیس لیکیز وجه نه یو دماکه شوی د کور هر یو شی چې دی هغه سوځېدلی دی او هغې یو خاندان چې دی هغه یو تباه شوی دی. نو هغه کس را سره موجود دی، هغې نه اول هغې تعارف به تپوس کوو، کم ځای باندې کم کلي کې اوسیږي، چېرته اوسیږي، دا ټول ډیټیل به دې نه تپوس کوو. السلام علیکم خان جي، اول خپل تعارف وکړه او تاسو دا راته ووایئ چې کوم ځای کې اوسیږئ، دا حادثه چې دی دا څنګه پیښ شو؟ دا السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما میا شاه نصیب نامه ده، زه د خزانه شوګر میل اوسېدونکی یم او زه د حکیمۍ کار کوم او د الله ازمایش دی، په موږ پې صبر دی. کور کې ګیس د لیکیج د وجې نه بلاسټینګ وشو، هغې کې د کور ټول سامان وسوځېدو، د اور لپیټ کې رالو، 3 بچیان وفات شو. دا بچی تاسو ته وکتو، بار مې ښځه ناسته ده، هغه هم ټوله سوځېدلې ده. زه صرف د حکومت د دا وینا کوم چې تاسو کله د اقتدار ته راتلی، د حکومت ته وزیر اعلی د اقتدارۍ ته راتلی، دا تاسو حل بوجت کړی چې یاره موږ به د غریبو خلکو هر چا ته موږ به ریلیف ورکو، هر چا به موږ اواز اورو. نو تاسو برای کرم زموږ د اواز ولې نه اورېد؟ زما د 3 د زړه غوښې کمې لوریانې هغه وفات شوې، د کور سامان وسوځېدو. زموږ 10 ورځې وشي په دې پریس کلب سره مخکې ولاړ یم او زه همدغه یو اواز کوم چې یاره امیر ګنډپور صاحب، زما تاسو نه کور په کار دی، نه تاسو نه زه پلاټینګ غواړم، صرف دومره چې زما کم تاوان شوی، زما د کومو بچو علاج معالجه روانه ده، زه تاسو نه صرف د هغه دومره حق خو زما جوړیږي. د پاکستاني مثال طور پر زه به تاسو ته یم چې زه په دوکان کې زه یو ماچس اخلم، نو په هغې کې هم ټیکس وي، نو هغه ټیکس چې زه پاکستان کې ورکوم، نو دومره حق خو زما هغه ټیکس ځي هغه خزانې ته. هغه خزانې کې کومې پیسې چې جمع کېږي، نو هغه هم دغه حادثات یا د غریبو خلکو دپاره پکارېږي، د مالدارو خلکو دپاره هغه پیسې په خزانه کې نه پکارېږي. ولې هغې مالداره سړي سره پیسې وي، د هغې پیسو ته څه ضرورت دی؟ موږ یو روپۍ ته په دې وخت کې محتاج یو. زه هغه د خزانې میل نه واله دیزې پورې زه پیدا هر سهار راځم، زه یم چې زما الله دې اواز واوري. انسان له زما تمه نشته، زما یو رب شته او صرف دا وي چې زما د خپل رب نه یېرېږم. نو زه یم خاص د الله د رضا دپاره زه عام عوامو ته هم نه کوم چې د چا وس کېږي، او ګنډپور صاحب ته خاص خصوصي هغې ته زه دا اپیل کوم چې خاص د الله رضا دپاره زما په بچو باندې رحم وکړئ. الله به ستاسو په بچو رحم وکړي، زما د بچو مستقبل. ښه، دا راته ووایي چې 10 ورځې وشو دلته تاسو دننه کوي لګیا یو، دلته ولاړې، ماشومان هم دلته دي. څه حکومتي نماینده تاسو سره رابطه وکړه یا نور چا بل چا رابطه وکړه دې حوالې سره؟ بس یو هم راځي فکچر وباسي، بل هم راځي دغه کوي، خو کار خو هغه دی چې مثال طور پر تا سره مالي امداد ته ته وایي چې یاره راشه دا واخله، ستا څه ضرورت دی، ستا څه دغه دی چې ستا کوم مشکلات دي، ستا هغه مشکلات کې مونږ تا سره ولاړ چې دغه مشکلات ستا په څونه مالي امدادو سره ختمیږي چې هغه مونږ تاسو سره وکړو او تاسو خپل د بچو د مستقبل چې زما سره روپۍ نه، زما دا بچی جاهله غټ شي، زما بل بچی جاهله غټ شي، نو زه په داسې ژوند څه وکړم؟ خلک اولاد د څه دپاره غواړي؟ د الله نه دا سوال کوي چې یاره زما بچی غټ شي، افسر جوړ شي یا د پاکستان محافظ جوړ شي، نو چې زمونږ په ملک کې د غریب سړي اواز نه اوچتېږي، څوک اوري نه، او دغه رنګه جاهله لوی شي، نو سبا به دی غلا کوي، دی به سبا شوکمار جوړېږي، دی به سبا غلا کوي، چرس به خرڅوي، پوډر به خرڅوي، دی به څه کوي؟ خو دغه غلط کارونه به کوي که نه، چې دی جاهله شو. ولې د ده ذهن د جاهلیت اړخ ته لاړې چې زما د لاس وي، زما سره کم زما تېر شوی تاوان دی، ما کور خرڅ کو، ما سره ګاډي و، ما ګاډي خرڅ کړل، زه ترې هغه نه غواړم. زه صرف دومره ما سره د مالي امداد وکړی شي چې زما د دې بچو مستقبل
اسکول له ځي او مازدیګر د جومات سبق وایي او سبا ما ته دعا کوي چې یاره الله رب العزت دې زمونږ پلار وبخي چې په موږ باندې تعلیم کړی دی. تعلیم داسې یوه رڼا ده که سبا زه نه یم نو خپله لار خو په خپله صفا لټولی شي، په حق حلال روزې ځان له ګټلی شي او د قوم د ملک یو څنګه دلته کې دا مشران تاسو د هغې نه انټرویانې واخیستې، د هغوی هغه سوالونه کم اودو ته ورسېدو، ولې زما دا بچی سپی نه شي جوړېدی، زما دا بچی کې ولې د افیسر یا د نور د فوج یا د نور څه صلاحیت نشته، ولې نشته؟ خو دا د ملک نظام اول ټیک کول پکار دي. نو زما دا بچی په مخکې لاړ شي او دا مستقبل به برابر شي. تاسو دا وایئ چې ستاسو د خاندان کې څوک مشر نشته، څوک هغه نشته چې تاسو سره لکه هغه امداد وکړي، در سره هغه وکړي، خالي تاسو یوازې څه ویلي؟ سرجي نن سبا خپل خپلوان چې کوم دي د فتنې وخت نبی علیه السلام حدیث هم دی، خو هغه ډېر اوږد دی، اوس خبرې اوږدې کېږي. لکه چا په یو بنده پرده واچوله، الله پې سل پردې اچوي. نبی علیه السلام ورته وفرمایي چې دا انسان ګواري چې پلانکي ما پسې چغلخوري کړې، دا وخت د فتنې د منافقت دی، په زړه یو په خوله بله، په صداقت باندې دنیا نه تېرېږي. ما نه خبره یې راشوي، زما دا دماغ د ډپریشن د وجې نه داسې دغه دي هغه سوال تاسو وکړو او هغه خبرې زه کوم چې کلي کې څوک نشته یا ستاسو خاندان مشر، تاسو د خپلو خپلوانو خبره وکړه. زما د ملک وزیر اعظم ګنډاپور صاحب، وزیر اعلی صاحب چې کوم مشر دی، دې زما سره زما اواز نه اوري، نو زما جوختو د کور ورور یا مثال د تره زوی، د ماما زوی، د هر څو چې غریب وي څوک درلم خواله نه راځي. کله 100 روپۍ را سره وي نو هر سړی به دې خوالم راځي، ولې تا نه به څه فایده وي. زه اوس ډایرکټ وزیر اعلی صاحب سره نشم میلاوېدی. ولې نشم میلاوېدی؟ چې د هغه عهده الله رب العزت وله د وزیر اعظمۍ ورکړې ده، نو ما یوم هم نه پرېږدي وله چې نه، ولې هغه په خپلو کارونو کې بیزی دی. الله رب العزت فرمایي چې زه خپل بنده ته په قهر شم، دی به 24 ګنټې زه په خپل روزګار باندې کوم، دی به د کارونو نه خلاصېږي. الله رب العزت دې په موږ باندې خپل خصوصي رحم وکړي، خپل خاص خصوصي په هر مؤمن مسلمان باندې. او مخکې مونږ اسلام آباد ته تللي وو، ښه مو هل ټکر خوړلی دي د ګنډپور صاحب د احتجاج کې، او دې ځل موقع میلو شوه نو انشاءالله مونږ مخ نه دی اړولی. مونږ د خپل ملک د پاکستان دا زمونږ مور ده، خاورې مثال د مور ده، نو چې خپل الله رب العزت د خپل بنده سره د اویاو میندو غوندې مینه کوي، نو هغه د خپل بنده سره، نو زه به د خپل وطن د خاورې سره څنګه مینه نه کوم؟ زه به هر قسم قربانۍ ورکوم، زه د هغې دپاره ډستم تیار یم، د خپل وطن دپاره زه هر څه کولی شم. نو چې زه هر څه کولی شم نو دا حکومت زما سره دومره هیلپ ولې نه شي کولی چې زما د بچي مستقبل بې برابر شي.